شي د بوټانو بندونه وږمې مورجانې زه چمتو یم راځه چې لاړ شو موټر راغلی مور مې د کور کارونو له امله تر فشار لاندې ده او حیرانه دې ته یم چې ولې مې پلار د کور په کارونو کې مرسته ورسره نه کوي پوهېږم چې پلار دفتر ته ځي خو مور کور پاکوي د ټولو لپاره خواړه چمتو کوي او بیا وروسته بیا خپل دفتر ته هم ځي باید د دې موضوع په اړه له ښوونکي سره خبرې وکړو مننه کوم ګرانو زده کوونکو د نن درس هم دومره و که پوښتنه لرئ زه مو چوپړ کې یم ښوونکي مور مې زما ورور سره مرسته کوي چې ښوونځي ته د راتګ لپاره چمتو شو همدارنګه د ټولو لپاره خواړه هم چمتو کوي او بیا ځي خپل دفتر ته زه نه غواړم چې مور مې هره شپه ستړې او ستومانه وي ولې هغه د کور په کارونو کې یوازې ځان سره ترسره کړي ولې پلار د کور په چارو کې مرسته نه کوي آیا باید میرمن په یوازې ځان سره د کور کارونه ترسره کړي زه ډېره خوشحاله یم چې دې موضوع ته د پام شوی او په اړه یې زما سره خبرې کوي دا سبا نه ده چې یوازې میرمنې د کور کارونه وکړي د یو فرد جنس او جنسیت د هغه د مسؤلیت سره هیڅ تړاو نه لري ټول باید ګډ کار وکړي او له یو بل سره مرسته وکړي څو یو سالمه کورنۍ رامنځته شي ډېر ښه ښوونکي د جنس او جنسیت څخه زموږ موخه څه ده وږمې جنس یوه بیولوژیکي ځانګړنه ده چې زموږ د وجود یوه برخه ده چې د زیږون په وخت کې موجود وي خو جنسیت بیا څه ته وایي جنسیت هغه څه ته وایي چې په یوه ټولنه کې د خپل بیولوژیکي جنس پر بنسټ چال چلند وکړو د بېلګې په توګه په ټوله کې دا عام باور دی چې میرمنې باید د کور ټول کارونه ترسره کړي ښوونکي بلې دقیقا دا هغه څه دي چې زموږ په کور کې هم همداسې کیږي او زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی هو وږمې دا عدالت نه دی او اړینه ده چې موږ دا ډول شیان چې کلیشه ورته ویل کیږي له ننګونو سره مخ کړو ښایي تاسې پوه شئ چې په نړۍ کې زیات سره اشپزان نارینه دي او دوی هغه جنسیتي کلیشهګانې چې یوازې میرمنې کولی شي اشپزي وکړي ماتې کړي دي همدارنګه مریم خان چې تکړه سوک وهونکې ده دا یې ثابته کړه چې میرمنې هم کولی شي مبارزه وکړي او په همغه کچه پیاوړې اوسي دا هغې بیلګې دي چې کولی شئ په یاد یې وساتئ ډېره مننه کوم ښوونکي د دې موضوع په اړه به له خپل مور او پلار سره خبرې وکړم او هر وخت چې مې خپل چمګاوت کې دا ډول کلیشهګانې ولیدې له ننګونو سره به یې مخ کړم هیلې د ماښام ډوډۍ چمتو ده کولی شئ موږ لپاره ډوډۍ برابره کړئ چې په ریل کې هم وږي پاتې نه شو هو وږمې دا عدالت نه دی او اړینه ده چې موږ دا ډول شیان چې کلیشه ورته ویل کیږي له ننګونو سره مخ کړو زاهده بلې خورې اوس راځم پلارجانه کولی شم چې یوه پوښتنه وکړم هو ګرانې مهرباني وکړه د کور په کارونو کې مې له مور سره ولې مرسته نه کوې زه په دفتر کې ټوله ورځ کار کوم کله چې راشم ستړی ستومانه یم غواړم چې ټلویزیون ته وګورم او استراحت وکړم خو مور مې هم دفتر ته ځي کله چې کور ته راشي ډوډۍ پخوي کور پاکوي او د کور ټول کارونه ترسره کوي وږمې دا شیان تا ته چا ښودلي د ټولو میندې ډوډۍ پخوي او د کور کارونه کوي دا خو زموږ په ټولنه کې عامه خبره ده په دې کې نو څه ستونزه شته نه پلاره دا خو غلطه خبره ده ښوونکي د دوی باورونو په اړه راته ویلي دي او دا د دې لامل ګرځي چې په ځانګړو حالتونو کې یو جنسیت له بل جنسیت څخه پیاوړی وي دا مې د مور دنده نه ده چې زموږ د ټولو لپاره خواړه پاخه کړي ښوونکي مې راته ویلي چې موږ باید له یو بل سره مرسته وکړو او د کور کارونه په ګډه ترسره کړو ډېر ښه وږمې زه پوهېږم هغه څه چې د ښوونکي درته ویلي سمې دي زه مې خپلې تېروتنې ته متوجه شوم زه به له مور سره د ډوډۍ په تیارولو کې مرسته وکړم او سبا غرمې ته هم ډوډۍ په دې شکونو کې اچوو له تا ډېره مننه خوږې چې زه دې خپلې تېروتنې ته متوجه کړم دا زموږ په کور کې د دې ډول عمل یوه بیلګه ده خو په نور ځای کې له جنسیتونو سره په مساوي بڼه چلند نه کیږي اړینه ده چې د دې ډول کلیشهګانو په تړاو بحث او خبرې وکړو زموږ ماشومان په کور کې د ستونزو باندې خبرې کوي او دا کار باید هر څوک وکړي زاهده څه شوي دي ولې دومره وېرېدلې یې خورې زه له هغوی څخه ډېره وېرېږم هغوی څوک دي
زاهده دا د ویریدلو خبره نه ده. ترانسجنډر یا جنسیت بدلونکي زموږ په څېر انسانان دي خو خپل بیولوژیکي جنس سره ځان یو شان نه ګڼي او نه یې مني. ښوونکي مې دا راته وویل چې د جنسیت انتخاب د خپل شخص په غاړه دی او نه باید چاته د جنسیت د انتخاب لپاره سپکاوی وشي. بیا نو مه ډارېږه. نو ولې دوی هر چا ته ورځي؟ ټولنه د جنسیت بدلونکو لپاره مساوي فرصتونه نه برابروي او د ورځني ژوند لګښت کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له همدې امله سوال خیرات کوي او یا له خلکو څخه پیسې غواړي. مورې پلاره کولی شو چې له دوی سره مرسته وکړو. همدا اوس یې بس کړئ. تاسو هېڅ حق نه لرئ چې دوی ته زیان ورسوئ. هر کس د دې ازادي لري چې د خپلې خوښې وړ ژوند وکړي. تاسو باید له دوی بخښنه وغواړئ. موږ خپلې تېروتنو ته متوجه شو او بخښنه غواړو. ښاغلیو د دې وخت راغلی چې خلک متوجه شي زموږ جنسیت او د ژوند انتخاب زموږ کمزوري نه ده او دوی باید له موږ سره توپیري چلند ونه کړي. دوی رښتیا وایي. موږ باید دا زده کړو چې ټول انسانانو ته درناوی وکړو او دوی چې هر رقم دي باید ویې منو. په هرې کورنۍ او ټولنه کې جنسیتي برابري ډېره اړینه ده. مور او پلار د ماشومانو لومړنۍ الګو ده. اړینه ده چې مور او پلار د کور په چارو کې ونډه واخلي او همدارنګه له خپلو اولادونو سره د دوی عمر ته په کتو سره د جنسیت اړوند موضوعاتو په تړاو د خبرې وکړي څو دوی جنسیتي پوهاوی ترلاسه کړي، جنسیت ته ځواب ویونکي اوسي او درناوی ورته ولري. باید ټول یو بل ته درناوی ولرو. له جنسیت، جنس، قوم، ټولنیز اقتصادي حالت او د زده کړو کچې څخه پرته دا ارزښتونه د یوې برابرې جنسیتي ټولنې بنسټ او اساس جوړوي.